مونږ ول د پی ټی آی حکومت راغی د ریحان زیب قاتلان به گرفتار کړي شي، خو د ریحان زیب قاتلان گرفتارول خلاصه کوي چې د ریحان زیب چې کوم سیټو هغه هم د هغه روډ لور نه کو، بلکې ما اوس د علي محمد خان اپیشل ویډیو وکتله چې هغه وایي چې مونږه اچیواله او ګلداد خان دا سیټونه ورکړي دا د عمران خان کسان دي. نو سیټونه هغه کسان نو ورک په چا باندې چې د ریحان زیب د قتل الزام دی. خو دیو ته دا پته نشته دی چې سړی سیټونه خو تاسو شی ورکولی، خو کوم عوامو چې تاسو دومره بارې اکثریت څه پښتنو کامیاب کړي وئ نو هغه زور او سوشل میډیا دره د پښتنو سره انشاءالله موږ چې ستاسو دپاره څنګه کمپین چلولی و تاسو په کورونو کې ناست وئ او کامیاب شوئ، داسې به انشاءالله د ریحان زیب ورور مبارک زیب هم الله کامیاب کړي. د مبارک زیب کامیابي به صرف د ریحان زیب د قاتلانو دپاره یو ګزار نه وي، بلکې دا به د ریحان زیب د قاتلانو گرفتارولو دپاره انشاءالله یوه لار هم جوړوي، او چې کله مبارک زیب خدای پاک کامیاب کړي صوبایي اسمبلۍ ته لاړ شي، په لاس کې زور راشي طاقت راشي، نو دا به د خپل ورور قاتلانو دپاره صرف نه اواز شوت کړي بلکې هغه کسان به انشاءالله ډېر زر گرفتار کړلی شي. د باجوړ غیرتي عوامو ته زما دا درخواست دی چې د ریحان زیب د اینې څه وفا وکړئ، څنګه چې هغه ستاسو دپاره په منډو ترړو او ستاسو په وفا کې شهید شو، تاسو د هغه د رور څه ودرېږئ او دومره بارې اکثریت سره کامیاب کړئ چې دا چیواله او ایون پی ټی آی په خپله میرانه شي چې دا موږ څومره غلطه فیصله کړې وه. د ریحان زیب رور مبارک زیب ته زه یو ریکویسټ هم کوم چې د خپل ځان ډېر خیال ساته، دا ډېر قاتلان وږي لالچیان دي، څنګه چې ستا رور شهید کو خدای مکه چې تا خوږ نه کړي یا ضرر در ونه رسوي. او انشاءالله څنګه چې موږ د مخکې د نور دپاره کمپین چلولی او ستا ورونه ژوندي دي موږ به ستا دپاره هم کمپین چلو. د باجوړ غیور عوامو د مبارک زیب څه داسې ودرېږئ لکه د خپل رور چې هغې ته د ریحان زیب د کمي یا نشتوالي کمی محسوس نشي. مننه ملګرو.